پاکستان افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کوي. پاکستان هوکړه کړې چې افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یکشنبې په ورځ نوښته په یوې خپره کړې خبرپاڼه کې وویل چې د دې خونې مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې او ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړه خواوې د راکړې ورکړې په یوې اسانه تګلارې د افغانستان په 18 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د پرمختللې ماشینرۍ مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره د یوې بنسټیزې لارې موندلو او دواړو خواوو د یادو ژمنو د عملي کولو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړې. په خبرپاڼه کې راغلي له پاکستان نه د راغلي پلاوي سره په یادو مواردو هوکړه کولی شي د افغان سوداګرو ستونزې له دې وروسته کمې او په چارو اسانۍ رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې د صادراتو او وارداتو په وړاندې د ستونزو خبره کړې ده. بل ورته پاکستان وایي د اسانتیاوو زیاتولو لپاره له طالبانو سره د همغږۍ میکانیزم جوړاوه. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره موافقه کړې چې د پولو په غبرګو سیمو کې د اسانتیاوو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.